السلام علیکم ګرانه دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم. خاص کر زه به تاسو ته وایم چې د هندوستان یو جرنالست بیا دغسې خبر ورکړی ده چې د ایشیا کپ فاینل به د افغانستان او د هندوستان مابین کې ترسره کیږي. بل به زه تاسو ته د پاکستان شعیب اختر بیا د افغانستان ټیم په هکله باندې څه ویلي دي، او دې نه علاوه به زه تاسو ته دغه بیګ بیش لیګ کې د رشید خان ټیم هم وښیم چې کوم لوبغاړي رشید خان سره لوبیږي، او د دوبۍ لیګ تاریخونه هم اعلان شوي دي. او دغه افغانستان نه وروسته نن هندوستان هم دغه سوپر 4 ته په ایشیا کپ کې کوالیفای کړی ده. مهم معلومات در سره شریکوم، ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوهیږئ. راځم اول زه تاسو ته وایم چې د هندوستان یو جرنالست کوم ده هغه بیا دغسې خبر ورکړی ده چې د ایشیا کپ فاینل به د افغانستان او د هندوستان مابین کې ترسره کیږي. یعنی دی وایي چې افغانستان څنګه نن سبا فورم کې روان ده، اوس د دوی راایسارول مشکله ده. که چیرته وای د افغانستان بیټسمینان افغانستان سره لږ غوندې ځواني وکړي، نو دوی کولی شي چې د ایشیا کپ فاینل لوبه وکړي او هغه به د افغانستان او د هندوستان مابین کې ترسره کیږي. د دا خبر هم کړی ده چې د افغانستان سره ورلډ کلاس سپینران دي او د دوبۍ پیچونه دغلته هوا ګرمه ده. پیچونه د دوبۍ چې کوم دي سپینرانو سره ډیره زیاته مرسته کوي، او ماته وایي دغه د نورو ټیمونو په نسبت باندې د افغانستان سپینران ډیر خطرناک ښکاري، او همدغه سپینران به افغانستان فاینل ته رسي. نو ګورو دغه به وخت سره معلوم سي، خو دغه خبر د ورکړی. او بل به زه تاسو ته دغه د پاکستان شعیب اختر بیا دغسې ویلي دي چې هغه تېر ایشیا کپ که تاسو کتلی وی هغه هم دغه کال ته د افغانستان ټیم خطرناکه ده، او دوی هر یو ټیم ته په دغه سوپر 4 راوند لوبو کې ماتې ورکولی سي. یعنی شعیب اختر دا خبره کوي چې د افغانستان ټیم پخوا هم اوس ښه سوی ده، او دوی پاکستان او هندوستان ته هم په دغه سوپر 4 راوند کې ماتې ورکولی سي، او د حتی تر فاینله پورې مو دوی رسېدلی سي. او بل به زه تاسو ته دغه بیګ بیش لیګ کې د افغانستان رشید خان، مجیب زدان او اظهار الحق نوید ټیمونه به هم زه تاسو ته وښیم چې دغه ټیم تاسو وګورئ. دغه د افغانستان اظهار الحق نوید ټیم ده چې سیډني سیکسرز په نوم باندې چې کوم ټیم ده دوی اظهار الحق نوید اخیستلی ده. نو لوبغاړي هم تاسو وګورئ، خارجي لوبغاړي کریس جورډن یې اخیستلی ده او جیمز وینس یې اخیستلی، دغه دوه د انګلینډ یې اخیستلی او یو د افغانستان لوبغاړی اخیستلی ده. یعنی صرف درې خارجي لوبغاړي په یو ټیم کې لوبېدلی سي. دغه بل ټیم د رشید خان کې تاسو وګورئ، دا نور خو استرالیا والا دي، خو خارجي لوبغاړي کې کولن ډي ګریډ هم دا د نیوزیلینډ اراونډر دا ادم هوس دا د انګلینډ او رشید خان د افغانستان ده. او دغه بل ټیم مجیب زدان ټیم کې بیا دوی دغه اکیل حسین د ویسټ انډیز سپینر ده، او دې نه علاوه لیم لیوینګسټن د انګلینډ خطرناک اراونډر ده، او مجیب زدان دوی بیا اخیستلی ده. میلبرن رینیګیټس ټیم ده چې 13 کلو کې ورته محمد نبی په دغه ټیم کې لوبېدلی، خو دغه ورته نبی یو ټیم له خوا هم نه ده اخیستل سوی. او بل به زه تاسو ته وایم چې هغه دوبۍ لیګ چې کوم ده چې په جنوري میاشته کې ترسره کیدونکې ده، د هغه تاریخونه به اعلان شوي. یعنی 8 جنوري نه به که خیر د دوبۍ لیګ شروع کیږي. دغه دوبۍ لیګ کې بیا خاص خبره دغه د 10 افغان لوبغاړي ورکې اخیستل شوي: محمد نبی، رحمان الله ګوربز، قیس احمد، حضرت الله زازی. نو ډېر ښه لوبغاړي په دوبۍ لیګ کې اخیستل شوي دي. نو دا به ډېر زیات دلچسپ وي. نجیب زادران هم اخیستل شوی ده. 8 جنوري نه شروع کیږي، عین 12 فبروري پورې که خیر دوام کوي. تقریبا 14 ورځې به که خیر دوبۍ لیګ ترسره کیږي. او په اخره کې به زه تاسو ته وایم چې افغانستان نه وروسته نن هندوستان هانګ کونګ ته ماتې ورکړې ده، او دغې سره هندوستان دویم ټیم سي سوپر 4 ته کوالیفای وکړلی. یعنې هندوستان په دغه لوبه کې 193 رنزه ټارګټ هانګ کونګ ته ورکړی، او هانګ کونګ 152 پورې دغه رنزونه رسولي. ټول اورونه ختم سوي، 15 لوبغاړي موټ سوي، 40 رنزو باندې هندوستان دغه لوبه ګټلې ده. او دغه لوبه کې به زه تاسو ته وایم چې ویراټ کوهلي چې اوټ اف فورم روانو په دغه لوبه کې 50 مهم رنزونه کړي، 40 بالو باندې، خو سوریا کمار یادو بیا 20 بالو باندې 15 رنزه کړي دي. نو هندوستان ډېر په اسانۍ سره دغه لوبه کې هانګ کونګ ته ماتې ورکړې ده او مخکې راوند ته وتلي دي. نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.